افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو قیامت جوړ کړی د چې افغان هوایي ځواکونو او ځمکنیو ځواکونو چیرته او څنګه تازه عملیات ترسره کړي په دغه ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. افغان ځواکونو غزني ولایت کې 25 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ځانګړو کمانډو ځواکونو قل اردو وایي چې افغان ځواکونو د غزني ښار په ارزوي کلان سیمه کې 15 طالبان وژلي او 10 تنه نور یې ټپیان کړي دي. یا د دوی افغان ځواکونو ویلي چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر مهمې وسلې او مهمات هم له منځه وړي. بل خوا ملي دفاع وزارت په بل راپور کې وایي هلمند کې 30 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه، ناوي او نهر سراج ولسوالیو اړوندو سیمو کې پر طالبانو ترهګریز بریدونه ترسره کړل چې په پایله کې 30 طالبان ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. بل خوا ملي دفاع وزارت وایي ننګرهار ولایت کې هم د طالبانو د سرې قطي شپږ غړي وژل شوي. تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت سرورود ولسوالۍ اړوند غازي بابا سیمه کې طالب ترهګر په نښه کړل چې په پایله کې طالبانو د سرې قطي شپږ غړي وژل شوي، 2 تنه یې ټپیان شوي، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بل خوا ملي دفاع وزارت په بل راپور کې وایي کندهار کې په هوایي برید کې 8 طالبان وژلي دي. نن سهار هوایي قواو د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې د طالبانو 2 قرارګاوې په نښه کړې چې په پایله کې 8 ترهګر طالبان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.